ملګري څخه مې ټلیفون واخیست، د خپلې ښځې سره یې سیکس ویډیو پکې و، سم امریکایي سیکس یې ورسره کړی و. ټلیفون یې په میز باندې ورته کېښود، بیا دواړو خپل کالي وباسل. جینۍ نه یې شونډې واخیستې، تایونه یې ورنه وزبېښل. جینۍ هم کوتک ورنه په خوله کې وواهه، کله به یې په سینو یا تایونو کې ورنه وسولاوه. دا خوندونه یې چې واخیستل، نو له هغه وروسته یې جینۍ سره په ولاړه کار شروع کړ. په جینۍ باندې یې یوه پښه پورته کړه او خپل کوتک یې ورکې ومانډه. لږ یې په دې ډول کار وکړو، بیا یې جینۍ په کټ ورسملوله. د څټ طرفه یې لږ کار ورسره وکړ، بیا یې پښې پرې پورته کړې. کله یې چې پښې پرې پورته کړې، نو په دې ځای کې یې ښه په تیزۍ کار ورسره وکړ او ورخلاص شو. کله چې ورخلاص شو، کوتک یې ترې وباسه او همداسې یې په شرمګاه پورې ورته سولاوه. جینۍ به له ډېره شوقه په خپل کوس کې ګوتې وهلې، سم خوندونه یې سره واخیستل. ما چې کله ویډیو ولیده ټوله، زه هم په ځان پوه نه وم او په پرتوګ کې خلاص شوی وم. چې پورته شوم، پرتوګ مې ټول لوند و. ټلیفون مې ورکړ ملګري ته، زه کور ته لاړم، حمام مې وکړ، توبه مې وباسله.